په کابل کې د برکي پله د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د پروژې مسؤلین وایي د ځمکې لاندې سړک د جوړولو چارې نږدې بشپړې شوي او تمه ده چې دغه لار به په راتلونکي یوه میاشت کې د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. په سیمه کې د پروژې انجینران وایي د ځمکې لاندې سړک د جوړولو چارې تر 90% بشپړې شوي دي او اوس یوازې د قراچولو او ځینو وروستیو تخنیکي کارونو ترسره کول پاتې دي. د برکي د هوایي پله او د ځمکې لاندې سړک ګډه پروژه له شاوخوا 1.5 کال ځنډ وروسته د کابل ښاریانو د تګ راتګ لپاره چمتو کیږي. پر دې پروژه شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د کابل ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کیږي. د برکي د پروژې دواړو برخې کارونه ماشاءالله ښه روان دي. لومړۍ برخه چې د ځمکې لاندې سړک ده زیرګذر د هغه چارې 90% تکمیل شوي دي او اوس د بسکورسو هغه نهایي طبقې باندې کار روانه سي، هغه هموارکاري او تحکیم کاری کیږي انشاءالله سي او انشاءالله په راتلونکي یوه میاشت کې به د اسفالټ اچونې کار تکمیل شي او د ټرافیک په مخ به خلاص شي. دویمه برخه چې د هوایي پله برخه ده د دې چارې ماشاءالله ښه پرمختګ لري. اوس لپاره شپږ وایې د هوایي پله د ګاډرو د نصب لپاره آماده دي چې د 4 ورځو راهیسې د ګاډرو د نصب پروسه شروع شوې ده او د مابیني وایې د ګاډرو نصب تکمیل شوی ده او له نن شپې به انشاءالله د پروانېدلو طرف نه د ګاډرو نصب شروع شي. د دغو ګاډرونو نصب او کوم باقي کارونه چې 4 پیرو نورو کې پاتې دي په راتلونکي یوه میاشت کې مکمل تکمیل شي او په تعقیب به د پله د پوښښ چارې شروع شي. د پروژې مسؤلین زیاتوي چې د برکي د هوایي پله چارې به هم د روان کال تر پایه بشپړې شي. د دوی په وینا د پروژې له بشپړېدو سره به د کابل ښار په دې مهمه سیمه کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمېدو ترڅنګ د موټر چلوونکو او پلي کسانو د تګ راتګ ستونزې هم راکمې شي. د ځمکې لاندې سړک مسیر د نادرې لیسې له سیمې څخه تر ترافیک څلورلارې پورې غځېږي. همداراز د هوایي پله د دهنې باغ له څلورلارې څخه د دوهم پروان څلورلارې په لور جوړیږي. د هوایي پله ټول فعالیتونه د 1.5 کال لپاره پلان شوي وو خو خوشبختانه چې موږ د دې هوایي پله چارې داسې تنظیم کړې چې په 2 شفتو کې مو کارونه مخته ویوړل. انشاءالله چې هغه د 1.5 کال چارې په یو کال کې تکمیلوو او د روان کال تر پایه به له خیره د ټرافیکو په مخ باندې پرانیستل شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. بلخوا د برکي د پروژې ګټونکی شرکت وایي چې د دې پروژې لپاره له نړیوالو معیارونو سره سم ساختماني مواد چمتو کیږي څو هوایي پل او ځمکې لاندې سړک په لوړ کیفیت جوړ او د اوږدې مودې لپاره د استفادې وړ وي. پروژه د ښاروالۍ د مراقبت ده کار یې موږ ورته کړی الحمدلله په ډېر ښه طریقه با کیفیته. اولین پل په سراسر د افغانستان کې برکي اولین پل شروع سه او کار د حزب مراقبت هغه ده او کار موږ ورته وکړ او په ډېر یو ښه طریقه کار روان ده. 2 شفته کار کو شپه ورځ ټیم د قالب کار د سیمتوي ټیم د کانکریټ هم 2 شفته کار کو نو که د الله رضای په ډېر کم وخت کې به افتتاح سي او کار تمام ده د شی نه دی پاتې. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د برکي پله د پروژې له بشپړېدو سره به د کابل ښار د اوسیدونکو تګ راتګ ستونزه تر ډېره راکمه شي او خلک به وکولی شي چې په لږ وخت کې خپلو موخو ته ورسیږي. پل هوایی برکی که سال قبل کارش آغاز شده بود الحمدلله فعلا بخش زیرگذرش در حدود 85% و بخش زیرگذرش در حدود 50% پیشرفت کاری داشتند و مطابق با برنامه کاری که دارد در جریان 2 سال بعد تکمیل شود یعنی انشالله در برج ثور سال 1406 هر دو بخش پل هوایی برکی باید تکمیل شود. این پل در حدود 1.5 میلیارد افغانی مصرف سرش میآید و به گونه مشخص باید در جریان 2 سال تکمیل شود. په ټوله کې د برکي پروژه یوازې یو عادي پل نه دی بلکې د هوایي پل او ځمکې لاندې سړک یو ګډ ترانسپورټي سیستم دی چې د برکي څلورلارې د ترافیکو د تنظیم د ګڼې ګوڼې د کمولو او د کابل ښاریانو د تګ راتګ د اسانتیاو لپاره جوړیږي. که د پروژې چارې د مسؤلینو د پلان له مخې بشپړې شي د برکي سیمه به د کابل ښار له ګڼې ګوڼې ډکو مهمو سیمو څخه په یو منظم او اسانه تګ راتګ لرونکې سیمه بدله شي.